د صدر صاحب په اجازه باندې یو دوه بیتونه دي چې د کور نیازبینه ده، د کور نیازبینه ده، د چا ور باندې غږ نشته دی. د کور نیازبینه ده او د چا ور باندې غږ نشته دی، په سر یې غم نشته، غرمې پورې اوده خوبوي. د کور نیازبینه ده، د چا ور باندې غږ نشته دی، په سر یې غم نشته، غرمې پورې ویده خوبوي. او مولا د هغې غنمرنګې تعریف داسې وکړه، مولا د هغې غنمرنګې تعریف داسې وکړه، د جنت خټه ده، حلوا ده، نو خوږه خوبوي. مولا د هغې غنمرنګې تعریف داسې وکړه، د جنت خټه ده، حلوا ده، نو خوږه خوبوي. وایي زلیخې په شان بهر تهمت قبول کړي، که یوسف غوندې انسان باندې مین شوي، هر یو کاڼي ته به لال او یاقوت وایي، ته چې کله افغانستان باندې مین شوي، د دنیا ټول کړاوونه به دې حل شي، که د خدای په هر فرمان باندې مین شوي، تسلي به دې د زړه هله پیدا شي، تسلي به دې د زړه هله پیدا شي، که عظیم کتاب قرآن باندې مین شوي. زلیخې په شان بهر تهمت قبول کړي، که یوسف غوندې انسان باندې مین شوي، هر یو کاڼي ته به لال او یاقوت وایي، ته چې کله افغانستان باندې مین شوي، د دنیا ټول کړاوونه به دې حل شي، د دنیا ټول کړاوونه به دې حل شي، که د خدای په هر فرمان باندې مین شوي، او تسلي به دې د زړه هله پیدا شي، که عظیم کتاب قرآن باندې مین شوي. او یاد یې خوږ څه په بل شان دی او ښه ډېر دی، یاد یې خوږ څه په بل شان دی او ښه ډېر دی، بې له یاره سخت ګزران دی او ښه ډېر دی، چې پیرزو مې پرې د ګل ګزار هم نشي، چې پیرزو مې پرې د ګل ګزار هم نشي، له خپل ځان نه په ما ګران دی او ښه ډېر دی. لکه توره تروږمۍ کې چې څراغ وي، په مور داسې کور روښان دی او ښه ډېر دی، چې په ژوند مې لر او بر پښتانه یو شي، چې په ژوند مې لر او بر پښتانه یو شي، دا مې زړه کې یو ارمان دی او ښه ډېر دی. که رقیب ورته هر څومره ځان ملا کړي، که رقیب ورته هر څومره ځان ملا کړي، خو شریف پرې بدګمان دی او ښه ډېر دی. د توجه څخه مو ډېره